حارث بن هشام امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوي یا رسول الله کیف یاتیک الوحی اے دا رسول سلام تا ته دا وحی الله سره ګرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی و چې احیانا یاتینی مثل سلسله الجرس ما تکل الله کله کله دا وحی دا سره لګي لکه د کلنجی یا د جرس د شړنګار پر شان او دا وحی چې دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر سخت و ډیر درنه و په نبی صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هو اشده علی دا په ما باندې سخت وحی و دا ډیر درنه و په ما باندې بلکې د مور عائشہ رضی الله فرمایي چې سخت یخنی و د یخنی موسم سخترین او شدید یخنی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وحی شراغنا وان جبینه لا يتفسد عرقا نبی صلی الله علیه وسلم دا تندینه به خلوت ساج کی وایو ډیر زور دی وجنا زکه دا وحی ډیر درنه دا ورو الله قران کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر درنه خبره درکو دا قران دا وحی دا ډیر درنه دا اسانه نه ده نو کله کله په دې شکل چې دا جرس دی کړنګار په شان دی لکه دا هغه چې وی او زنجیر وی او په کاڼي باندې کو ټنګار شان دی دغه شرنګار باندې نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقې به وایي